صحیح مسلم کی حدیث دی وای هغه خلق سره رب العالمین وعده کړی دا څوک چې نشه کوي شراب سکي سیګریټ نسوار وغیرہ څوک چې نشه کوي په دې خلق به رب العالمین طینۃ الخبال سکي طینۃ الخبال څه ته ویل کیږي وای طینۃ الخبال چې کله د جهنمینو نه دا کمی ویني زوی وځي او دغه نه یو ډن جوړ شي وای دې د طینۃ الخبال ویل کیږي دا به یو خټي او په هغه خلق به رب العالمین وسکي څوک چې په دنیا کې نشه کوي شرابونه سکي او بل حدیث راغلی ابن حبان رحمه الله ذکر کړی دی پر روایت د ابو موسی الاشعری رضی الله عنه وای هغه خلق چې نشه کوي شراب سکي وای په دې خلق به رب العالمین نهر الغوطه وسکي نهر الغوطه څه ته ویل کیږي وای نهر يخرج من فروج الممسات ويؤذي اهل النار وای نهر الغوطه دې ته ویل کیږي وای په دنیا کې چې کوم خلقو کم الکان جنکای سړی خزه دې چې په دې دنیا کې دا کم زیناونه کړی دي وای په جهنم کې بل رب العالمین د دغه زناکارو سړو د خزو د عورتونو نه رب العالمین یو قسم اوبره وباسي چې دا ډیر بدبو وي او الله رب العالمین به په نشخورو خلق باندې وسکي څوک چې نشي کوي په دنیا کې نسوار کوي سیګریټ کوي نشه چې څوک کوي د قیامت پر ورځ الله رب العالمین نهر الغوطه وسکي هغه نهر او هغه اوبه چې د زناکارو د خلقو د پرجونو نه راوځي دا اوبه رب العالمین په نشخورو خلق باندې وسکي څلورم قسم اوبه اوس کاک د جهنمینو په جهنم کې هغه ته ماء المهل ویل کیږي ماء المهل څه ته ویل کیږي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نه چا د پوسو کو چې ماء المهل څه ته ویل کیږي وای کدر دی زیت لکه د تیلو د اخیره کله چې تیل وخوټ کې او د اخیره د اخیره وزي د اس ګرم خیره د تیلو بل رب العالمین په دې جهنمینو باندې وسکي چې دا د ته ماء المهل ویل کیږي او د انس رضی الله عنه روایت ده وای کچیرتا یو بوکده د دې ماء المهل د دې ګرم وبو یو بوکده د دنیا په منځ کې وشي ویل احرق ما بین المشرق والمغرب وای د مشرق او مغرب په مابین کې جسدي دا ټول بد د قوی بوکې د وجنه چې ماء المهل دی د ارث په دې دنیا کې وسوځي کچیرته یو بوکا د ماء المهل د دې دنیا تر ورته ولې شي